په هلمند کې د تښتول شوو 2 ماشومانو جسدونه موندل شوي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د هغه 2 ماشومانو جسدونه موندل شوي چې 3 ورځې وړاندې تښتول شوي وه. د هلمند ځایي مسؤلین وایي چې تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیون افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي دي. د هلمند ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته د اوبو په یوه څاه کې اچولي دي. لغمان کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو کتابتون جوړ شو. په لغمان کې د جاپان هیواد په مالي مرسته 1,490,580 ډالرو په لګښت یو کتابتون جوړ او پرانیستل شو. د کتابتون دغه ودانۍ د سلطان غازي بابا ښارګوټي د نجونو منځنۍ ښوونځي کې په 245 متره مربع ځمکه کې د جاپان هیواد په مالي لګښت 1,490,580 امریکایي ډالرو په لګښت د 9 میاشتو په موده کې جوړ او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یاد کتابتون کې یو باب لوی هال، اداري خونې، یو څاه، د اوبو زیرمې، د مطالعې نوي څوکۍ، 22 المارۍ او 18 میزونه شامل دي. هرات کې د بې کیفیته ګازو 12 ټانکرونه بیرته ترکمنستان هیواد ته ګرځول شوي دي. د سټنډرډ ملي ادارې د ترکمنستان هیواد ته 12 ټانکرونه د بې کیفیته ګازو د بیرته مسترد کولو خبر ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې یاد اندازه ګاز چې د دې ادارې له سټنډرونو سره مطابقت نه درلود د هرات ولایت په تورغونډۍ بندر کې بیرته ترکمنستان ته مسترد کړي دي. د سټنډرډ ملي ادارې ویلي چې په دې وروستیو کې د سټنډرډ ملي ادارې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو او ګازو واردولو مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. د سټنډرډ ملي ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي، که نه نو له ورته قانوني چلند سره به مخ شي. د یادونې وړ ده چې یادې ادارې تر دې وړاندې هم هیواد ته د سلګونو ټانکرونو د بې کیفیته نفتي توکو د واردولو مخنیوی کړی و. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د ژغورنې نړیوالې کمیټې ترمنځ د څه باندې 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد هوکړلیک مالي لګښت 255,101 امریکایي ډالر دی چې له مخې به یې په هرات، لغمان، خوست او ننګرهار ولایتونو کې 2,500 کورنیو سره د ټولنیزو کمیټو د رامنځته کولو، د مستحقینو سروې، نقدي مرستو او ټولګټو پروژو د پلي کولو په برخه کې مرستې وشي. شوکت میرزیایف یو ځل بیا د ازبکستان ولسمشر شو. د ترکیې اناتولي خبري اجانس راپور ورکړی چې شوکت میرزیایف د 8.5% رایو په ترلاسه کولو سره یو ځل بیا د ازبکستان ولسمشر وټاکل شو.